Wow, somebody got it right. And it was Ramanullah Gurbaz. سلامونه دوستانو ستړي مشئ د دې 2020م کال شل ورځو نړیوال جام خو شروع شوی دی د کې د نورو هیوادونو سره بیره زموږ هیواد هم ډېری مهمې لوبې لري نو دا به تاسو ګورئ څنګه خاص کر زموږ هغه مسافر ورونه چې دوی تلویزیونونو ته لاسرسی نه لري نو نن په دې ویډیو کې یو درته داسې اپلیکیشن ښایم چې هغې په واسطه به تاسو ډېر په اسانۍ سره د افغانستان هر یوه لوبه په ژوندۍ بڼه په خپل موبایل کې وګورئ نو راځئ وخت مو نه نیسمه رابشئ خپل موبایل ته دې کې به پلی سټور خلاص کړئ پلی سټور کې به دلته ولیکئ کابل لایف ټي وي دې کې به تر ټولو نه اول دا کابل لایف ټي وي په نامه اپلیکیشن درته راواړي دې باندې به کلیک وکړئ او دا به انسټایل کړئ کله چې انسټالیشن مکمل شو د دې ځای نه هم خلاصوی شئ که د دې ځای نه نه خلاصوئ نو ستاسو موبایل اپلیکیشن کې به راغلي دا وګوره دلته ده نو زه به یې د دې ځای نه خلاص کړم دا انټرفیس دی دلته څلور ژبې دي انګلیسي جرمني پښتو دري نو تاسو چې په کوم یو باندې کلیک کوئ هغه باندې کلیک وکړئ زه انګلیسي باندې کلیک کوم دلته آی اګري باندې کلیک وکړئ او دا وګورئ واړه د افغانستان مهم تلویزیونونه یې درته راواړول دلته به ځینې اعلانات پکې راځي هغه به کینسل کوئ او دا میسیج که درته راغی نو دا ایګزیکټ کړئ د واړه تلویزیونونه دي نو دلته ملي سپورټ باندې کلیک وکړئ یا آر ټي اس سپورټ دا وګورئ په ژوندۍ بڼه د بنګلادیش سریلانکا لوبه روانه ده دا که تاسو په دنیا هر ځای کې وئ د اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ د دې له لارې بوت فارغ چې د شل ورځو نړیوال جام سیالۍ په خپل موبایل کې وګورئ